وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ او کله چې هغوی ته وویل شو چې لکه څنګه نور خلکو ایمان راوړی دی دغه شان تاسو هم ایمان راوړی نو هغوی دا جواب ورکړو چې آیا موږ د بیوقوفانو په شان ایمان راوړو خبردار په حقیقت کې دوی په خپل بیوقوفان دي خو دوی پوهیږي نه وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ کله چې دوی د مؤمنانو سره ملاويږي نو وایي چې مونږه ایمان راوړې دي او کله چې دوی یوازې د خپل شیطانانو سره ملاويږي نو وایي چې په اصل کې خو مونږه ستاسو سره یو او د دې خلکو سره هڅه ټوکی کوو الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله د دوی سره ټوکی کوي هغه دوی لا مهلت ورکوي او دوی پخپل سرکشی کی دړندو پشان ګډوډ ګرځي اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین دا هغه خلق دي چې دوی د هدایت په بدل کې گمراهی اغستی دا خدا سودا دوی له فائدہ مند نه ده او دوی هرگز په صحیح لار باندې ندي مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون د دوی مثال داسې دی لکه چې یو سړی اور بل کړو او کله چې هغه اور خواوشا ټول زیونه روخانه کړل نو الله تعالی دا غوینا د لیدلو طاقت واغستو او هغوی په داسې حال کې پرې خودل چې په تیارو کې ورته هیڅ په نظر ناراضي صم بكم عمي فهم لا يرجعون دوی کان دي چاړاګان دي راند دي دوی اوس نو واپس کیږي او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين یای مثال داسې وګڼه چې د اسمان نه زورور باران وریږي او داغه سره توري تیارې او ګړزار او برېښنا هم ده د اسمان ګړزار چې دوی واوري نو د مرګ د یرینا خپل ګوتی په خپل غوګونو کې کېږي او الله دا د حق نه منکر خلق د هر طرف نه په ګیره کې اغستلی دي